او دا نبی علیہ السلام نه پس د ابوبکر په زمانه کې یا دا هغه نه پس ما کوم عمل کړی دی نو بیا هم د خدای ډېر لوی احسانات دي په ما باندې ډېر نعمتونه دي که دې نه سر په سر خلاص شوم نو ښه به سر په سر ټیک ته چې ما هر څه کړي دي نیکۍ مې هم کړي دي جهادونه مې هم کړي دي خو په ما د الله نعمتونه هم شته نو که د هغې مقابله کې سر په سر خلاص شم نه ماله سی او نه په ما سی نو دا به ښې دومره لوی سړی د سهار مونځ چې به یې کو عموما به سوره یوسف پکې وي نو چې دې ځای له به راغې انما اشکو بثي وحزني الی الله حضرت یعقوب علیه السلام زوی پسې سترګې ړندې شوې که نه جاړي ورپسې هغه زوی چې هغه پیغمبر جوړېدو والا دی هغه زوی کې د نبی علیه السلام د وینا مطابق نیم حسن ورکړی شوی دی او ماشوم یې د غېږې نه وشوکېد او بانه دا وشوه چې شرمخ وړلی دی کوي ته وغورځېد جړلې وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګې تکې سپینې شو زړه درد کې پروت دی مبتلا دی نو دې کور بندیانو به ورته وی ځان لرې سترګې ړندې کړې بابا دا ته څه کې جاړې صبر وکړه بس یې که بس خو څه کې ستا په جړا خو واپس نه راځي ځان لرې سترګې ړندې کړې ځان لرې زړه سورې کړه دا څه کې هغه به څه وي انما اشکو بثي وحزني الى الله وی تاسو نه څه غواړم زه د خپل غم اظهار الله ته کوم خپل فریاد خپل الله ته اورم او خپل غم الله ته پیش کوم تاسو ولې خفه کېږئ تاسو نه خو څه نه غواړم الله پیش او زه پیشه نو جړل به یعقوب علیه السلام نو حضرت عمر چې به سهار مونځ کې صورت یوسف لیستو دې آیت له به راوویسته انما اشکو بثي وحزني الى الله یعقوب علیه السلام د دعا د جړا د ځایله نو په چغو به په جړا شو داسې به جړل چې وروستو صفونو کې به د ده هغه د سلګۍ اورېدی شوې وروستو صفونو کې مونږ وی دا جړا خو به ولې دا زلوش دی دومره لوی سړی او داسې جړا یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه هغه ته نبی علیہ السلام نه منافقان خولیو فلان کې منافق پټې ورته خولیو پټ فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی فلان کې منافق دی چې څومره مدینه منوره ګردونوا کې منافقینو دا ټول حضور پاک مبارک حضرت حذیفه رضی الله عنه ته ښودلی دي یو په یو بل چاته نه ویلې هغه ته ښولو حضرت عمر فاروق یو ځل ورغی یا حذیفه کار مې دی در سره امیر المؤمنین سوی لږ ځان لیکه یو خبره درته کوم رښتیا به راته وی یو خبره درته کوم ما ته به رښتیا دا تپوس ته نه کوم چې تا ته نبی علیہ السلام کم منافقین خولی ته خو خولی دي که نه یو نمونه یې راته اخیستی فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې نمونه یې راته اخیستی دي وی تپوس ته نه کوم بس تا سره دا یو راز دی د حضور پاک عام مجلس کې نه دی ویلی او تا ته دا پټ ویلی دي یو راز دی هغه راز دنه نه فاش کوم تپوس ته نه کوم خو دا تپوس ته نه کوم چې د منافقینو کې زما نوم خو یې درته نه دی اخیستی الله اکبر تل مې سوچ وکړه زه خو به پکې نه یم شمېرلی څومره لوی سړی چې د هغه په حق حضور پاک فرمایي ابوبکر فی الجنه ورپسې دویم نمبر کې وی عمر فی الجنه عمر به جنت دویم نمبر یو ځل نه څو ځله شهادت پیشنګویي ورکړی شوی را د مطالب یو ځل نه دویم ځل احد د غر د پاسه زلزله راځي حضور پاک د خپل مبارک را بری اسکن احد غلش انما علیک صدیق و شهیدان یو صدیق در باندې ولاړ دی ابوبکر دو در باندې شهیدان ولاړ دی حضرت عمر ته مخکې نه اشاره ورکړي څومره لوی سړی زما وزیران په دنیا کې ابوبکر او عمر آخرت کې ابوبکر او عمر لیکن دومره یریږي په زړه کې هیڅ پته نه لګي تا ته پټ غوندې ما ته ووایه د منافقینو کې چې کوم لست دی زما نوم خو پکې نه صرف ستا نوم پکې نشته دا ته یاره وایه جاړلې داسې نه په جاړه کې لګیا جاړي پروردګار ته د کمال سیز د انسان د کامیابی الله ته جاړه ده الله په جاړه ډېر د خوشحالي حدیث پاک کې راځي کمی اوخ کې چې د انسان د سترګو نه اوبېږي او په کم ځای ورلې د جهنم اور به هغه ځای نه سوځي
جهنم اور ناغذ محفوظ چې کم ځای باندې دا اوښکې ورلې. نو جړا د الله په دربار کې دا د کامیابۍ لویه نښه ده. دا ولې؟ دا تا الله لوی وګڼه. هغه چاته څوک جاړي چې لوی ګڼي او ځان کمزوري ګڼي. تا الله لوی وګڼه ځان دې کمزوري وګڼه. یو فلسفه دا ده. دویم دا دی چې الله دې قادر وګڼه. هغه چاته څوک جاړي چې درته پته چې دې ما نیوي شي، مانه تپوس کولی شي، ماله سزا را کولی شي، زه دې تښتېدی نشم. هغه چاته خلک جاړي چې چا نه څوک تښتېدی شي، تپوس دې کولی، هغه ته څوک نه جاړي. نو ورته پته ده دی یې ومنله چې الله ته قادر ما نیوي شي، ما نه تپوس کولی شي، زما ګناه باندې خبردار، تا نه د تښتېدی نشم. چې دومره دې په الله یقین راغی چې الله د دومره ښکلو صفتونو مالک دی، نو الله به نه خوشحالېږي. زاجز یم کمزور یم الله. حضور پاک به فرمایل که ناصیتی بیده، الله زما سټوکې ګورې ستا په لاس کې دی، الله زما زړه ګورې ستا په لاس کې دی. دا ټول حقیقت دی. نو د الله دربار کې یاره دا د کمال شی دی. یو لوی عالم دی یحیی ابن اقسم رحمه الله، لوی عالم دی او وفات شو. چا په خوب کې ولید. دا حدیث استاد دی یحیی ابن اقسم. چا په خوب کې ولید. وی الله د سره څه وکړل؟ وی کله چې پروردګار ته ور مخامخ شوم، نو ما الله تپوس کې څه دی راوړی دی؟ وی ما ورته وی چې الله یو خبره مې راوړې ده، که ته اورېدل غواړې وایا. وی ما وی چې خما ده یو خپل استاد نه اورېدلی دی چې د هغه نوم معمر دی، معمر ابن راشد. هغه ما ته ویلي چې ما د خپل استاد نه اورېدلی دی چې ابن شهاب زهري دی. ابن شهاب زهري وی چې ما د خپل استاد نه اورېدلی دی چې د هغه نوم عروه دی. عروه وی چې ما د خپل ترور نه اورېدلی دی چې د هغې نوم دی بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها. بیبی عائشہ صدیقہ وی چې ما د رسول الله مبارک نو ریدلی دی صلی الله علیه وسلم. رسول الله مبارک وی چې ما د جبرئیل نو ریدلی دی. جبرئیل وی ما د الله نو ریدلی دی. چې کوم انسان د اسلام د مسلمانۍ په حالت کې سپینګری شي، مسلمانۍ حالت کې د ګیره سپینه شي او سپینګری شي، ما له حیا راځي چې د عذاب ورکړه. دا مې اوریدلی. وی الله فرمایل چې بشکا تا تخپل استاذ معمر ټیک ویلی دی. معمر ته ابن شهاب زهري ټیک ویلی دی. ابن شهاب زهري ته عروه ټیک ویلی دی. عروه ته عائشه صدیقه ټیک ویلی دی. عائشه صدیقه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک ویلی دی. هغه ته حضرت جبرئیل ټیک ویلی دی او جبرئیل ته ما درست ویلی دی. ځه د سپینګری سره جنت ته. ګوره د کمال شی دی که سپین ډکي او سپینه ګیره